الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. محترمین اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت شمائل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی هر اړخیز معلومات د هغې په باره کې درسونه شروع. مخکې درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع او د اطاعت په باره کې وضاحت وشو چې د دې څومره اهمیت دی، څومره مرتبه ده او څومره مقام دی. د نننی درس موضوع د سنت تعریف څه دی، سنت څه ته ویلی کیږي، د سنت اقسام څه دي، او دریمه خبره په ضعیف حدیث باندې د عمل کولو په باره کې وضاحت او تحقیق څه دی. درې خبرې به نننی درس کې بیانېږي. اولنۍ خبره د سنت تعریف، د سنت تعارف، د سنت پیژنګلو سره. سنت په لغت کې عادت، خوی او طریقې ته ویل کیږي. په اصطلاح د شریعت کې سنت څه ته وایي؟ کوم څه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه قولا، فعلا یا تقریرا منقول وي، هغې ته سنت ویل کیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې څه نقل شوي دي، یا ویناګانې دي، یا افعال او کارونه اعمال دي، او یا تقریرا یعنی صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو کار کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې، او نبی علیه الصلاة والسلام په هغې باندې نکیر نه دی کړی، نه یې دې منع کړی، دغې ته ویلی کېږي تقریر. جامع الرموز دغه تعریف بیان کړی دی. د فقه حنفی مشهور کتاب شامی، علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه د خلفای راشدینو اقوالو او افعالو ته هم سنت ویلی دي. هغه رحمه الله لیکي: ان کان مما واظب علیه الرسول صلی الله علیه وسلم او الخلفاء الراشدین رضوان الله علیهم. نبی صلی الله علیه وسلم چې په څه باندې مواظبت او همیشوالی کړی دی، دا په صورت د سنت مؤکده کې یا سنن هداو ته هم ویلی کېږي، او یا صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم خلفای راشدینو هغې یو کار کړی دی، نو هغې ته سنت ویلی کېږي. علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه د سنت تعریف داسې کړی دی: ان السنة تطلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وسكوته وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. سنت څه ته ویلی کېږي؟ سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانو ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعالو، کارونو، اعمالو ته، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت. د نبی علیه السلام په مخ کې چا یو کار کړی دی او نبی علیه السلام په هغې باندې نکیر نه دی کړی، منع کړی یې نه دی، سکوت او چوپوالی کړی دی، هغې ته هم سنت ویلی کېږي. و طریقة الصحابة رضی الله عنهم، او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم طریقې ته هم سنت ویلی کېږي. ظفر الامانی فی مختصر الجرجانی هغې کې دغه تعریف بیان شوی دی. علامه طحطاوی رحمت الله علیه د سنت تعریف داسې کړی دی: السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
او واحد من الصحابة رضی الله عنهم. سنت هغه ته وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی او یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابه کرامو کې یو صحابي یو کار کړی دی نو هغې ته سنت ویلی کی. بیا د هغې لپاره وجه بیان کړې ده فإن سنة أصحابه امر علیه الصلاۃ والسلام باتباعها. ځکه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د طریقې په تابعدارۍ باندې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې زما طریقې راټینګې کوي او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم طریقې هم راټینګې کوي. نو لکه څرنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقو، افعالو، اقوالو او ویناګانو ته سنت ویل کېږي، نو دغسې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم طریقو ته هم سنت ویل کېږي. دا اوله خبره شوله د سنت تعریف، د سنت پیژنګلو او تعارف څه دی د هغې وضاحت وشو. د نننی درس دویمه خبره د سنتو اقسام. سنت دو قسمه دي. یو ته سنن هدا ویل کېږي. سنن هدا هغه سنتو ته ویل کېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم من حیث العبادت کړي دي. لکه د هغې لپاره مثال اذان ویل، اقامت کول، دغسې په مونځ کې چې کوم سنت طریقې دي، په روژه کې، په حج وغیره کې، دې ته سنن الهدا ویل کېږي. سنت مؤکده ته هم ویل کېږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم کړي من حیث العبادت او نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې مواظبت کړی. دویم ته سنت زوائد ویل کېږي. سنت زوائد هغه سنتو ته ویل کېږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د عاداتو او د اخلاقو سره متعلق وي، لکه د خوراک په باره کې طریقې، د سکاک په باره کې طریقې، د لباس په باره کې طریقې، د اوده کېدو او د پاسېدو په باره کې طریقې، د سفر په باره کې، کور ته د تللو راتللو، جومات ته د راتللو او بیا بهر ته راوتلو، دا طریقې چې عام د معاشري د عاداتو، د اخلاقو، د احوالو سره تعلق ساتي، نو دې ته سنت زوائد ویل کېږي. کمال اتباع په شریعت کې چې زمونږ او ستاسو نه دا غوښتلی شوي ده او مطلوبه ده، نو هغه دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع په سنت مؤکده، سنن هدا او سنن زوائدو دواړو کې وکړلی شي. دا به نه وي چې دا مونځ د نبی علیه صلات وسلام په طریقه باندې کوم، یا دا روژه د نبی علیه السلام په طریقه کوم، یا دا حج د نبی علیه السلام په طریقه کوم او بس. نه، د نبی علیه صلات وسلام اتباع په مانځه کې، په اذان کې، اقامت کې، روژه کې، حج کې، زکات کې، په عباداتو کې چې څنګه پکار ده، نو دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او د نبی علیه صلات وسلام تابعداري د هغه په عاداتو کې، په اخلاقو کې او په احوالو کې هم پکار ده. نبی علیه صلات وسلام خوراک سکاک څنګه کړی دی، نبی علیه السلام لباس څنګه اغوستی دی، څنګه ویستلی دی، غسل یې څنګه کړی دی، نبی علیه السلام څنګه اوده شوی دی، څنګه راپاڅېدلی دی، نبی علیه السلام په لاره څنګه تللی، د ګاونډي سره څنګه زندګي تېره کړې ده، نبی علیه صلات وسلام کور ته څنګه ورغلی دی، څنګه را بیا وتی دی، جومات ته څنګه تللی دی، څنګه راوتی دی، نبی علیه السلام د بیبیانو سره زندګي څنګه تېره کړې ده. نو په دې دواړو کې به د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع دا لازمي او ضروري وي. د دې وجې نه امام قاضي عیاض رحمة الله علیه فرمای اصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال، في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. وإذا زمون د مذهب درې اصول دي. یو د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتداء، د نبی علیه صلات وسلام په اخلاقو کې، افعالو کې، په ټولو کارونو او حالاتو کې د نبی علیه صلات وسلام تابعداري کول.
دا یو اصل او بنیاد دی. او دویم والاکل من الحلال، حلال خوراک کول د حرامو نه ځان بچ کول، دا زمونږ د مذهب په اصولو کې یو اصل دی. او دریم و اخلاص النیت فی جمیع الاعمال، په ټولو اعمالو کې نیت خالص د الله تعالی د رضا لپاره کول. دا عمل د دې لپاره کوم چې الله تعالی را ناراضي شي. الشفاء دویم جز 9 نمبر صفحه باندې هغه دا ذکر کړی دی. دریمه خبره د نننی درس هغه په ضعیف حدیث باندې د عمل کولو په باره کې. د ضعیف حدیث حکم څه دی، په هغې باندې عمل کېدلی شي که نشي کېدلی؟ نو فقهای کرامو رحمهم الله او محدثینو رحمهم الله لیکلی دي چې په باب د فضائلو کې چې هغې ته سنن عادیه، سنن زوائد، اخلاق او عادات د نبی صلی الله علیه وسلم دي. په باب د فضائلو کې، په باب د عاداتو کې، په باب د سنن زوائدو کې، په باب د اخلاقو کې، په باب د احوالو د نبی صلی الله علیه وسلم کې په ضعیف حدیث باندې عمل کولی شي او دا جائز دی. د فضائلو په باب کې ضعف دا مؤثر نه دی. د ضعف تعلق د راویانو سره د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت سره نه، بلکې د ضعف تعلق د راوی سره چې د راوی ضعیف دی. د دیو جنا محدثینو رحمهم الله لیکلی دي اذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقل ضعيف المتن فيعمل به في فضائل الأعمال. کله چې ته یو حدیث ویني او تا ته دا حدیث ثابت شي چې د دې سند ضعیف دی، نو داسې به وایې چې دا حدیث په دې سند باندې ضعیف دی، د فلانې راوي په دې کې ضعیف دی. او داسې به نه وي چې د دې متن ضعیف دی، په دې کې دا کوم مسله ده دا ضعیفه ده، دا به نه وي. فیعمل به فی باب فضائل الاعمال، نو په ضعیف حدیث باندې په باب د اعمالو کې عمل کېدلی شي. محدثینو رحمهم الله شریعت د دې اجازت ورکړی دی. قواعد علوم حدیث 58 نمبر صفحه باندې د دغه وضاحت ذکر شوی دی. د دې وجنه مشهور امام، لوی امام نووي رحمت الله علیه فالاذکار کې لیکلی دي وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. علماء کرام رحمهم الله لیکلی دي چې هغه محدثین دي او فقهای کرام دي او نور علماء کرام دي، هغه وی جائز دي، بلکې مستحب دی عمل کول په فضائلو کې، په ترغیب کې، په ترهیب کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره کې یره ورکړی ده چې دا کار مکوئ کنه داسې بشي. نو بدې کې که ضعیف حدیث هم دی نو خلکو ته وای نبی علیہ السلام ویلی دي که دا کار چا وکړه زما امتی بنئ، داسې به کې خبره وکړه. نبی علیہ السلام په یو خبره کې ترغیب ورکړی دی چا چې پلانې عمل وکړه نو دومره زیات اجر او ثواب به ورته میلاو شي. نو دا بیان که خلکو ته چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې عمل وکړي. خو څو پورې چې موضوعي حدیث نه، موضوعي د ځان نه جوړ کړی شوی حدیث نه. الاذکار د امام نووي رحمت الله علیه دغه ذکر کړی. دغسې مشهور فقيه علامه ابن الهمام رحمت الله علیه لیکلی دي وی الاستحباب یثبت بالحدیث دون الموضوع. استحباب د یو عمل مستحبواله دا ثابتیږي په ضعیف حدیث باندې، ها په موضوعي حدیث باندې دا نه ثابتیږي. فتح القدیر 58 نمبر صفحه باندې دغه لیکلی شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هم دغه مسله لیکلی ده وی د علم حدیث د اربابو، د علم حدیث چې کم لوی لوی علما کرام دي په دې باندې اجماع کړی ده، په دې باندې اتفاق کړی دی چې په فضائلو کې په ضعیف حدیث باندې عمل کولی شي او دا جائز دی، درست دی، دا صحیح دی، د دې نه ممانعت نشته دی. فتح الملهم کې دغه مسله ذکر شوی ده. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د نبی صلی الله علیه وسلم کامل اطاعت، کامل اتباع او کامل اقتداء نصیب کی. اللهم وفقنا لاتباعة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.